د خبریال نیوز درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې ساعت خبري ټولګي ته. کندوز په کندوز کې د واکسیناتورانو په وژلو د تورونو کسانو په پلوي ښځو اعتراضونه کړي. په کندوز کې یوه ډله میرمنو د هغو څلورو کسانو د بېګناهۍ ادعا کړې او ورته د احتمالي اعدام سزا په مخالفت راوتلي چې ویل کېږي د یو شمېر ښځینه واکسیناتورانو په وژلو تورن دي. یوه ښځینه معترضه نویده خراسانۍ وایي چې طالبان له څلورو نیول شوو کسانو څخه په زوره په جرم کې د لاس لرلو اعتراف اخیستی دی. د هغې په وینا طالبانو له نیول شوو ځوانانو څخه یو تن له خپلې کروندې راوستی دی او د واکسیناتورانو په وژلو یې تورن کړی دی. طالبانو د ښځینه معترضانو د دغو ادعاو او د نیول شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. مولانا حقانی د کابل پوهنتون استادانو ته له سپکاوي ډکه وینا کړې ده. د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو دوی ته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولانا عبدالباقي حقانی د وینا ځینې برخې رسنیزې کړي چې له سپکاوي ډکې دي. د استادانو په وینا مولانا حقانی ورته ویلي چې د افغانستان د ټولې 43 کلنۍ بدبختۍ او فساد لامل د کابل پوهنتون استادان دي او د دې پوهنتون استادان د غربي او کفري کلتور رواجونکي دي. د حقانی په وینا د ماسترۍ او دکتورا په کچه استادان د دیني عالمانو او مجاهدینو په وړاندې هیڅ دي. او کوم استاد د اسلامي امارت او اسلامي شریعت خلاف کوم کار وکړي په 2 ساعتونو کې به ورک یا وژل کیږي. اروپایي ټولنه حقانی ته افغانستان مو هیر نه دی، جګړې ته پکې څوک نه هڅوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکولسن او مل پلاوي په لومړي ځل د طالبانو له کورنیو چارو وزیر او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره چې د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل دی او د امریکا پرې 10 میلیونه ډالر جایزه ټاکلې لیدلې دي. د طالبانو د اعلامیې له مخې په دې لیدنې کې نیکولسن په افغانستان کې د امنیت ډاډ او خوښۍ وړ وباله. ویل چې زموږ راتګ د دې ښکارندوی دی چې په افغانستان مو هیر نه دی او هڅه کوو چې تل د افغانانو ترڅنګ پاتې شو. طالبان د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په قول ویلي اروپایي ټولنه د جګړې پلوي نه کوي، څوک جګړې ته نه هڅوي بلکې د سولیز او باثباته افغانستان لپاره هڅې کوي او غواړي له طالبان سره خپلې ستونزې د خبرو اترو او ګډ کار له لارې حل کړي. بهرنیو چارو وزارت دوستم ته د اسلامي امارت پلاوي له لوري د لیدنې وړاندیز نه دی شوی. بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ترکیې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په مشرۍ تللی پلاوي عبدالرشید دوستم ته د لیدنې وړاندیز کړی. څو ورځې وړاندې د دوستم ویاند ویلي چې د اسلامي امارت پلاوي دوستم ته د لیدنې وړاندیز کړی خو هغه رد کړی دی. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي ویلي چې نه د اسلامي امارت له لوري او نه هم د عبدالرشید دوستم له لوري د لیدو غوښتنه شوې ده. د بلخي په وینا په دې تړاو په رسنیو کې خپاره شوي خبرونه افواهات او هیڅ حقیقت نه لري. حمید کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزی د سرپرست حکومت له لوري هیواد ته د شخصیتونو راستنېدو او له هغوی سره د اړیکو د ټینګښت لپاره د کمیسیون د جوړېدو هرکلی کړی دی او دا یې د تلپاتې سولې او ثبات پر لور یو ښه ګام بللی دی. هغه هیله ښودلې ده چې یاد کمیسیون کې د هغو هیوادوالو د راستنېدو لپاره چې په بهر کې ژوند کوي لازم اقدامات وکړي او د تفاهم او باور فضا به رامنځته کړي څو افغانان د خپل هیواد په ملي پریکړو کې ګډون وکړي او په خپل هیواد کې په سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. ملا برادر له مراد امانوف سره د ټاپي پروژې پر پیل خبرې کړي. د ریاست الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره کتلي دي. د ملا برادر مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې لیدنې کې د ټاپي پروژې د چارو پر پیل خبرې اترې شوي دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې په افغانستان کې به د دغې پروژې عملي چارې روان کال پیل شي. څه موده وړاندې د اسیا پراختیایي بانک د یادې پروژې د پیل چارې د افغان حکومت په رسمیت پورې تړلې بللې وې، خو اسلامي امارت په خبرګون کې وویل چې د اسیا پراختیایي بانک په دې برخه کې یوازې د مشاور په توګه دنده ترسره کوي او دا موضوع د حکومت په رسمیت پورې هیڅ تړاو نه لري. کندهار کې له یو خصوصي پوهنتون څخه 193 نجونې او هلکان فارغ شوي دي. په همدې تړاو جوړې شوې غونډې ته د کندهار ولایت مقام استازي ویلي چې د افغانستان د پرمختګ یوازینۍ لاره زده کړې دي او په خبره دوی به نجونو او هلکانو ته د زده کړو د فرصتونو برابرولو برخه کې خپلې هڅې ونه سپموي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا او نورو خبرو خوشحاله شبې د الله په امان.